ایراني چارواکي وایي تهران کې د افغان سفارت چارې به د ډیپلوماتیک اصولو په چوکاټ کې دوام ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تهران کې د افغان سفارت چارې د نورو هیوادونو د سفارتونو په څیر د ډیپلوماتیک اصولو په چوکاټ کې د تیر په څیر دوام ولري. ایراني چارواکي دا سپیناوی داسې مهال کوي چې د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي دا مهال په رسمي سفر ایران ته رسېدلی. د دې سفر سره هم مهاله داسې ګنګوسې هم پیدا شوي چې ګواکې ایران غواړي تهران کې د افغان سفارت چارې طالبانو ته وسپاري. ایران د دې ګنګوسو د تایید یا تردید لپاره څه نه دي ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت یې په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان سفارت چارې په د 1961 کال د کنوانسیون د اصولو له مخې دوام ولري. ایران د دې ګنګوسو د تایید یا تردید لپاره څه نه دي ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت یې په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان سفارت چارې به د 1961 کال د کنوانسیون د اصولو له مخې دوام ولري. اعلامیه کې همداراز راغلي د دې اصولو بهر هیڅ تغییر یا تحول ممکن نه دی. یا د دې ویش د نړۍ نور هیوادونو په څیر ایران هم د افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې ډلې غږ کړی چې د یو ټولشموله حکومت جوړ کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو چار سمبال وزیر ملا امیر خان متقي چې په رسمي سفر ایران ته تللی وایي د دغه هیواد له چارواکو سره د سوداګرۍ، نفتي موادو، ترانزیت او امنیتي برخه کې خبرې کړي دي. د طالبانو په دغه پلاوي کې د ملا امیر خان متقي سربیره د اقتصاد وزارت سرپرست کاري دین محمد حنیف، د سوداګرۍ او صنایعو چارو سمبال وزیر نورالدین عزیزي او یو شمېر نور طالب چارواکي هم شامل دي. ښاغلي متقي وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبدالحیان او د افغانستان لپاره ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي ترڅنګ یې له یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره کتلي دي. دی وایي زموږ کوښښ دا دی چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو او غواړو افغانستان داسې متوازن سیاست ولري چې له چا سره په ټکر کې را نشي او کړنې د چا په ضد تعبیر نشي. په ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه هم وضاحت کړی دی. ایراني چارواکي وایي د دې سفر موخه د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو خوندي کول دي. ایران وایي په دې سفر کې به د بانکداري برخه، پر ګډه پوله، د بازارونو، معادنو، سوداګري او د ورزش برخه کې د همکارۍ په اړه هوکړې وشي. دا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ایران ته د طالبانو د یو لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي د تیر کال نومبر میاشت کې کابل ته سفر کړی و او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره کتلي وه. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.